بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة لشبيتم آيات ترد وشبيتم آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أو چکل استسقى موسى وبو غشتل موسى لقومه لپاره د قوم دده فقلنا نوویل مج اضرب ووها بعصاك فلکړستا الحجر همغه ډبره فانفجرت نو جاري سوې منه له هغې څخه 12 عینا 12 چینې قد علم بس پوه سول کل اناس ټول خلک مشربهم په اوبه خوړ خپل کلو واشربو خورئ او چښئ من رزق الله له روزۍ څخه د الله ولا تعثوا او مکوي خرابي فی الارض په مځکه کې مفسدین ورانۍ کوونکي. چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتلې نو ما ورته وویل دا ډبره په خپلې لکړې ووهه. په دې سره له هغې ډبرې څخه 12 چینې جاري سوې. هرې ډلې خپل ګودر وپېژندی. ما ورته وویل د الله لخوا له درکول سوي روزۍ څخه خورئ او چښئ. د الله لخوا له درکول سوي روزۍ څخه خورئ او چښئ او په مځکه کې فساد کوونکي مه ګرځئ. دغه آیت د 9 انعام بیان دی چې د 12 قبیلو په شمېر 12 چینې الله تعالی ورته پیدا کړي او هر چا خپل ګودر وپېژندی چې په دې سره یو له بل سره د شخړو مخنیوی هم وسو. وَإِذْ قُلْتُمْ او چې کله وویل تاسې یا موسی ای موسی لن نصبر هیڅ نه صبرېږو على طعام واحد پر خوراک یوه فدع نو دعا وغواړه لنا لپاره زموږ ربک له ربه ستا یخرج چې راوباسي لنا لپاره زموږ مما له هغه څه څخه تنبت الارض چې شنه کوي یې مځکه من بقلها له سبزیجاتو یې وقثائها او بادرنګو یې وفومها او غنمو یې وعدسها او عدسو یې وبصلها او پیاز یې. قال وویل ده اتستبدلون الذي هو ادنى ایا بدل اخیستل غواړئ هغه څه هو ادنى چې هغه ډیر ټیټ دی بالذي په بدل کې د هغه څه هو خیر چې هغه ډیر ښه دی. اهبطوا مصرا کښته سئ مصر ته فإن لکم نو یقینا تاسې ته ما هغه څه دي سألتم چې غوښتي مو دي وضربت او ووهل سوه علیهم پر دوی الذلة والمسکنة خواري او مسکیني وباءوا او واوښتل بغضب من الله په غضب د الله. ذلك هغه بأنهم په دې چې دوی کانو وو یکفرون کفر یې کاوه بآیات الله په آیتونو د الله ویقتلون النبیین او وژلي پیغمبران بغیر الحق په ناحقه. ذلك هغه بما عصوا په دې چې بې امري یې وکړه دوی وکانو ودوی یعتدون تیره یې کاوه. دا د دویم عذاب بیان دی چې سبب یې د الله تعالی د نعمتونو بدلول ناشکري او د موسی علیه السلام د حکم ردول یاد شوي. دوی د خوراک د حرص په وجه
د الله نعمت بدل کړ او ناشکري یې وکړه، نو په ذلت او مسکنت اخته شول. او د دې ټولو بدبختیو سرچینه یې دا وه چې د الله له احکامو څخه یې سرغړاوی شروع کړ او په پای کې کفر او د پیغمبرانو علیهم السلام وژلو ته ورسېدل. ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې باور یې کړی، والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان سوي، والنصارى والصابئین او نصارا او بيدینان، من آمن څوک چې ایمان راوړي بالله په الله، والیوم الاخر او ورځې وروستنۍ، وعمل او وکړي صالحا ښه، فلهم نو هغوی ته اجرهم اجر د دوی دی، عند ربهم په خوا کې د رب د دوی، ولا خوف او نشته ویره، علیهم پر دوی، ولا هم او نه هم دوی یحزنون غمجن کیږي. دغه آیت په پای کې د اسلام بلنه ورکوي او دا ورته وایي چې یوازې په نومونو او نسبتونو سره څوک نه ژغورل کیږي او نه هم جنت تش په نامه د کومې ډلې ټیکه ده. دې ته ورته خبره په سورة النساء 130 تر 140 آیت کې ذکر ده. هلته قرآن کریم وایي: لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب. دا د جنت د تلو خبره نه ستاسو د ارزوګانو خبره ده او نه د اهل کتابو د ارزوګانو خبره ده. من یعمل سوءا یجز به، څوک چې بد عمل ترسره کړي هغه جزا به ورکول کیږي. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، او وبه نه مومي ځان ته له الله پرته کوم کار جوړونکی نه هم کوم مرستندوی. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، او څوک چې نیک عمل ترسره کړي که نارینه وي او که ښځینه وي، وهو مؤمن په داسې حال کې چې مؤمن هم وي، فاولئک یدخلون الجنة، نو هغوی جنت ته داخلیږي، ولا یظلمون نقیرا، او ظلم نه ورسره کیږي په اندازه د هغه خرما د زڼې په سر کې دغه تور خال. نو دا آیات ښیي چې دا جنت ته تلل هم په دې باندې نه کیږي چې کومې ډلې ته سړی منسوب وي، بلکې اول سم ایمان، دویم سم عمل غواړي.